اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګري، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 11 په 4 بجې په خوځیایم باندې کوم شیلینګ شوه ده د ارمي طرف نه. دا نه په عوام یادي په داسې نه داسې خلک دي بې ګناه وان چا زخمي شوي دي. دا اطلاعات دي چې مقصد ډېر عوام پکې زخمیون دي. نو میږو خواست دغه کې د جیوسي نه و سره د بل پریک نه ملګري تاسو خدای دې پر لږ کې دمره دغه وکړي چې د کوم زخمیون دي چې د هسپتال ته ورسي. و سره ملګري به بله خبره کړي چې بیا ضلعي انتظامیه په دغه وخت شي کرپی اعلان یا وکړو چې ایسو د بوی نونسا د خجرې چې پوسټه کړي دا و کرپی یوي دا اعلان کړی. ملګري میش خواست دغه کې چې کرپی دا اعلان کړ دلته په داخل کې باندې شیلینګ یا شوه ده خلک زخمیون یادي. نو مقصد دغه ده چې دغه خلکو د زخمیون به څرنګه هسپتال ته رسوي خو کرپی چې د نرمي وکړو یا د پیره ختمه کړو چې د زخمیون په وخت باندې هسپتال ته ورسي. نو میږو دا مطالبه د جیوسي نه کی د ډي سي نه کی چې زر تر زره و سره د 11-22 نه کی چې د کوم زخمیون چې دي هسپتال ولا چې کوم انتظامیه دو هغه ته میږ دا خواست کی چې تاسو ځنینه رډی کوي چې د کوم زخمیون روشي چې په داسې غفلت ونه شي. او 11-22 نه میږ دا توکل لري چې دوی خپل ځنینه ان شاء الله تعالی د زخمیونو ته ورسوي. او ډي سي او د جیوسي نه میږ دا مطالبه کی چې کرپی د ختمه کو یا د کرپی شنر میرو والی چې د زخمیون په وخت هسپتال ته ورسي. ډیره مهرباني.